چې په یو کلي کې د اختر ورځ وه. ماشومانو یو بل سره لوبې کولې او مزې کولې. خلک راټول وو، ناست وو، چای او خوږ بسکټونه یې خوړل او ټول ډېر خوشاله وو. په دې کې ناڅاپه هیلکس یو داسې اعلان وکړ چې د ټولو پام ور واوښت. ابا جانه، دا ځل به د قربانۍ ماز زه اخلم. تاسو د پخوانۍ زمانې سړي یې، تاسو نه منډۍ کې خلک تاوان کوي. چې زه لاړ شم نو داسې تکړه او ارزانه مال به راولم چې ټول کلی به ورته حیران پاتې شي. د هغه پلار چې د هیلکس له عقلمندۍ نه ښه خبر و، له اخبار یې نظر وانخیست او ویې ویل: بچې بس کړه. چې تا ته سړی د مستو وایي نو ته مه خالي شاپر راوړې، د مال راوړل ستا د وس کار نه دی. زه به پخپله لاړ شم. هیلکس خفه شو، مخ یې تریو کړ. ابو، دا خو هرڅ شو. هر اختر تاسو پخپله ځئ، زه داسې کم عقل یم. دا ځل خو ماته موقع راکړئ. بیا به وګورئ چې ستاسو زوی څومره غټ سوداګر دی. پلار یې چې تنګ شو ویل: ښه ده، زه لاړ شه. خدا یاد ساته که کوم بیکاره مال دې راوړ نو له کوره به دې وباسم. بیا همغلته منډۍ کې بیده کېږه. هیلکس په پوره ټشن کې موټر سایکل سټارټ کړ او منډۍ ته ورسېد. هلته چې پښه کېښوده د غواګانو د غویمنډ او د ګوبرو بوی هرکلی وکړ. هیلکس اینکې په پوزه سمې کړې او یو بیوپاري ته په راب کې ودرېد. کاکا، دا غوا په څو دل؟ بیوپاري ورته له لاندې نه تر باندې وکتل او ویې ویل: بچې 15 لکه. د هیلکس خو لکه له غوږونو چې لوګي وتل. 15 لکه؟ کاکا، زه د غوا اخیستلو لپاره راغلی یم، ستا د فارم هاوس اخیستلو ته نه. هغه به چې په کوم مال لاس کې خود قیمت به یې چې واورېد، سر به یې ګرځېد. څو ګنټې چې منډۍ کې خوار شو، نمر لمر پرېواته نو خپله ایستې په خطر کې ولید. د پلار هغه خبره یې رایاده شوه چې له کوره به دې وباسم. ناڅاپه یې سترګې په یو کونج کې په یو سړي ولګېدې چې یو غټ سپین رنګه چرګې په لاس کې و. هیلکس ور منډه کړه او سوچ یې وکړ: خالي لاس کور ته تلونه دا ښه ده چې څه خو یوسم. وروره دا چرګ په څو دی؟ هیلکس په سا کې وپوښتل. بیوپاري پوه شو چې دا کوم خاري بابو و. دی ویل: صاحب، دا عام چرګ نه دی، دا خاص نسل دی، قیمت یې 1 لک روپۍ دی. هیلکس سوچ وکړ: که دومره ګران دی نو یقینا قیمتي به. ابا ته به وایم چې دا شاهي چرګ دی، د کوم د قربانۍ ثواب چې 2 چنده وي. هغه سمدستي 1 لک روپۍ وشمیرلې او چرګ په فاتحانه انداز کې پورته کړ او د کور په لور روان شو. کور ته په رسېدو هیلکس په زوره غږ وکړ: ابا، بهر راوځه او د خپل زوی کمال وګوره. په ټول پاکستان کې وګرځه، داسې زناور به درته میلا نه شي. پلار یې بهر راووت. د هیلکس په لاس کې چرګ ولید. بیا یې هیلکس ته وکتل. د هغه غصه بیخي زیاته شوه، پاره یې اسمان ته وختله. دا څه شی دی؟ د پلار غږ یې له غصې نه رپېده. ابا، دا د 1 لک روپو سپر چرګ دی. منډۍ کې اور لګېدلی او په ډېره مشکله مې دا ترې بچ کړی او راوړی مې دی. هیلکس په ډېره مېړانه وویل. پلار یې په چیغه وویل: کم عقله، د 1 لک روپو چرګ! تا خو زما په زه غوسه کړه. همدا اوس له دې ځایه ورک شه او تر هغې کور ته رانه شي تر څو چې دې دومره پیسې بیرته نه وي ګټلي. هیلکس هم په غصه کې چرګ ځمکې ته کېښود او ویې ویل: سمه ده، زه ځم، خو یاد ساته کله چې زه امیر شم او بیرته راشم نو بیا زارۍ مه کوه. هیلکس له کوره خو ووت، خو اوس یې په مغزو کې یوه خطرناکه منصوبه جوړېدله. هیلکس مستقیم د بازار هغه کونج ته لاړ چې پکې نمبر 2 مالونه خرڅېدل. هلته یوې دوکان ته سر ورښکاره کړ او په پټه ترې د نقلي نوټونو یو بنډل واخیست چې بیخي د اصلي په شان ښکارېدل. هغه په زړه کې ویل: اوس به خلکو ته ښیم چې اصل کمال څه وي. هغه لا روان و چې په لاره کې ورته خپل زوړ ملګری دانیال میلا شو. دانیال وروره، دا د غر غوندې زناور دی، چیرته بیایې؟ دانیال خولې وچې کړې او ویې ویل: هیکس وروره، اختر نږدې دی، منډۍ ته بیایم چې خرڅې کړم. په کور کې د پیسو ضرورت دی. هیکس په مخ د همدردۍ نقاب واچولو او ویې ویل: ایمیا، منډۍ خو دلته نه، په میلو میلو لرې ده او هلته خو سوداګرانو غلا شروع کړې ده. ستا دا معصوم غوی به هلته وډارېږي. ته یو کار وکړه، دا غوی ماته راکړه. دانیال په حیرانتیا سره ویل: تا ته؟ خو تا سره دومره پیسې چیرته دي؟ هیکس زر له جیب نه د جعلي نوټو ګډۍ راویسته او په هوا کې یې وښوروله. د پیسو فکر مه کوه، زه به تا ته ستا د سوچ نه هم زیاته بیا درکړم. وایه څو غواړې؟ د دانیال سترګې په نوټو پړسېدلې. هغه تر اوسه پورې دومره پیسې یو ځای نه وې لیدلې. هغه په ډار یو لوی رقم ویل. هیکس بغیر د څه بحث نه د پانو په څیر نوټونه وشمیرل او د دانیال په لاس کې کېښودل. دا واخله وروره، پوره پیسې دي، د شمیرلو ضرورت نشته، مونږ خو پردي نه یو. هیکس په خندا وویل.
دانیال دومره خوشحاله شو چې د نوټو په کتلو یې زحمت ونه کړ او زر یې په جیب کې واچول. هیکس وروره، ته خو ډېر څه ښې. دا واخله رسۍ، اوس د هغوی ستا شو. هیکس په فاتحانه انداز د غوی رسۍ ونیوله او خپل کور ته روان شو. هغه په زړه کې سوچ کاوه اوس به پلار وګوري چې زه د یو چرګ په بدل کې پوره غوی راوستی یم، هغه مفت کی. د کور دروازې ته په رسېدو یې په زوره غږ وکړ، پلاره لږ بهر راشه، ستا زوی پوره منۍ منډۍ کور ته راوړې ده. کله چې دانیال هغه جعلي نوټونه ولیدل نو په غوسه کې سور شین شو، خو د شخړې پر ځای نیغ د هیلکس کور ته ورغی. هلته هیلکس لا هم د خپل پلار مخې ته د خپلې کامیابۍ ستاینې کولې. دانیال په چوپتیا سره د نه ورنوت او د هیلکس پلار ته ټول حال ووایه. ترجانه، هیلکس ما ته د ماشومانو د لوبې دا جعلي نوټونه راکي او زما غوی رانه وړی دی، دا په ما باندې دوکه ده. د هیلکس پلار کله چې هغه جعلي نوټونه ولیدل سر یې له شرمه ښکته شو. هغه په غوسه کې د هیلکس په مخ داسې سپیره وهل او په لوړ غږ یې ویل، بدبخته، ما تا ته د انسان کېدو ویلي وو، خو ته خو مکار او دوکه باز جوړ شوې. د کیسې پای. د هیلکس سزا. پلار یې په هماغه شیبه د غوی پړی د دانیال په لاس کې ورکړ او د بخښنې په توګه یې ورته 1,000 روپۍ نورې هم ورکړې. هیلکس یې له کوره بهر کړ او ورته ویل، تر څو پورې چې حلالې پیسې نه وي ګټلې د دې کور دروازه مه راسه. د هیلکس انجام. هیلکس چې ځان ته ډېر چالاکه ښکارېده اوس په سړکونو خوار و. هغه ته پته ولګېده چې بې عقلي او د دوکې ګټه کله هم سکون نه ورکوي.